کریم خرم د غنی او د کرزي بیا تازه کوم راز افشا کړی دی. سلامونه لیدونکو، کولی شئ په دې ویډیو کې حقیقت وګورئ. د مخکینی ولسمشر حامد کرزي نږدې کس او د دفتر رئیس عبدالکریم خرم ویلي دي چې ولسمشر غني هسې واک ته د حامد کرزي له بیا راګرځېدو ویریږي. خرم له نوروز راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې حامد کرزي واک ته د بیا ګرځېدو لیوال نه دی او په دې اړه یې په ځلونو خلکو او ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی. نوموړی دا هم وایي چې که د دې باوجود کرزي بیا واک ته راوګرځي بده نه ده، ځکه اوسني ناخوالې به ورسره حل شي. عبدالکریم خرم په دې مرکه کې دغه راز ویلي دي چې طالبان د روانې جګړې ګټونکي نشي کېدی. د په باور له امریکا متحده ایالاتو پرته بل هیڅ هیواد ان پاکستان د طالبانو د امارت د بیا واکمنېدو لیواله نه دي. خرم دا هم ویلي دي چې طالبان د سولې خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان نشي نیولی، خو که امریکا ورڅخه ملاتړ وکړي دا کار په یوه اونۍ کې شونی دی. عبدالکریم خرم دغه راز اندېښنه ښودلې ده چې د سولې خبرو له اوسني فرصت څخه که سمه ګټه وانخیستل شي امکان لري چې افغانستان د پاشلتیا خواته یوړل شي او طالبان پر خپلو او حکومت پر خپلو واک لاندې سیمو واکمن وي. خرم ټینګار کړی دی چې افغانستان باید د پاشلي حکومت ولۍ پر ځای یو واحد او ټولمنلي حکومت ولري. د په باور د طالبانو او افغان سیاستوالو هوکړه که د ټولمنلي حکومت د جوړېدو لپاره د موقت یا انتقالي حکومت پر جوړېدو راشي دی یې ملاتړ کوي. کریم خرم دغه راز ادعا کړې ده چې ولسمشر غني د هغې طرحې ملاتړ دی کومه چې له مخې طالب مشر سره د امیر په توګه بیعت وشي او غني د اجرایوي قوې د مشر په توګه کار ته دوام ورکړي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که د کریم خرم د دې څرګندونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. د همداسې نور ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای پامان.